نیغ دې راګوري راته زړه کې کور دې نه راکوي زخم دې راکړي بیا دې ځي ټکور دې نه راکوي د خلکو مخکې راته وایي خپل څادر دې نشته په دې به مړ شم بس د بل پیغور دې نه راکوي ما دې ترخو ترخو حالاتو ته تنها نه پرېږدي خدای ته دې وګوري بس دومره زور دې نه راکوي که زه سیاد ټول زیارتونه هم جارو کم که نه زمونږ ډېره غریبي ده مور دې نه راکوي سلامونه نیکې هیلې او احترامات قدرمنو کتونکو پروګرام ادبي ستوري او زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه هم ده چې موږ چم په چم کلي په کلي ګرځو شاعرانو او ادیبانو پسې په هغه چا پسې کوم چې د پښتو ژبې خدمات کوي په پښتو مین دي پښتو په ولس باندې مین دي په دغه لړ کې نن راغلی یو جي تنګي ګنډېري کلي ته په کوم ځای کې چې یو ډېر لوی شخصیت ژوند کوي سیاد شاهي صاحب نننۍ مرکه مو هغې سره را جوړه کړې ده د سیاد شاهي صاحب په ژوند به خبره کوو د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو شاهي صاحب په پروګرام ادبي ستوري کې ته په پښتني مینه ستړي مه شي هرکلی او په خیر علي وایم وعلیکم السلام ډیره مننه او د دغه مینې او بیا دغه تاسو سره چې کوم ملګري راغلي دغه کاړه هم کړی دی روجم ده نو ډېر خوشحاله شوم چې دغه مینه موږ سره شریکه کړه ډېره مننه ډېر زیاته مننه دغه ستاسو حق جوړېږي په دغه نړۍ باندې او په موږ باندې د شاعرۍ په اړه درنه څو پوښتنې ضروري ګڼم دا راته ووایئ شاعري مو د کله راهسې شروع کړې ده دغه لیک ته مو د کله راهسې ښکلا وربخلې ده 2003-2004 کې به ما شعر لیکه بیا بس د هغې نه وروسته نظم او غزل او بیا پوه شو که نه نو دغه وخت نه زه دغه کوشش لګیا کوم سمه ده په دغه لیک کې زده کړه مو پکې د چا نه کړې ده ردیف قافیه دغه زده کړه مو د چا نه کړې ده نو سراج الاسلام سراج صاحب او گوهر علي گوهر صاحب دوی سره به زه اکثر ناست وم او د دوی نه به مې دغه تپوسونه کول دغه زده کړه مې ده کړې سمه ده پښتو نړۍ تم کومه غوره به دا وي چې خپل خواږه شعرونه راسره شریک کړي بلکل څه شعرونه دي چې ژوند څه دی لږ شان خندېدل دي او بیا هر څه ختم ژوند څه دی لږ شان خندېدل دي او بیا هر څه ختم یو څو لمحې خوشحالېدل دي او بیا هر څه ختم او هغوی ته وایم چې څوک وایي ځان وژنه څنګه وي هغوی ته وایم چې څوک وایي ځان وژنه څنګه وي او د چا نظر کې ډوبېدل دي او بیا هر څه ختم او یریږه مو دا د وصال قصص دومره نه وي یریږه مو دا د وصال قصص دومره نه وي خو بس د زړونو درزېدل دي او بیا هر څه ختم او یریږه مو دا د وصال قصص دومره نه وي خو بس د زړونو درزېدل دي او بیا هر څه ختم او یو څو شېبې دي دا د مینې په نامه پکار دي یو څو شېبې دي دا د مینې په نامه پکار دي د ځوانۍ ورځې ختمېدل دي او بیا هر څه ختم یو څو شېبې دي دا د مینې په نامه پکار دي د ځوانۍ ورځې ختمېدل دي او بیا هر څه ختم او زه دې باچا غواړم ته مې لیونۍ د غرونو زه دې باچا غواړم ته مې لیونۍ د غرونو د دواړو یو سوال قبلېدل دي او بیا هر څه ختم او زما په خیال خو بېننګي او خودکشي یوه ده زما په خیال خو بېننګي او خودکشي یوه ده دواړه د جنګ نه تښتېدل دي او بیا هر څه ختم او سیاده خلک بیا په څه دومره غاوره دي چې سیاده خلک بیا په څه دومره غاوره دي چې دغه دوه سترګې پټېدل دي او بیا هر څه ختم ډېر ښه دی سیاد صاحب دا راته ووایه چې تر دې دمه مو کتاب چاپ شوی دی او که نه کتاب خو لا چاپ نه دی او کوشش مې روان کړی دی چې چاپ یې کړو نو انشاءالله چې راشي سمه ده سیاد صاحب نظم به درنه ورو مینوال به ترې هم خوندونه واخلي موږ به هم دا څه نوی نظم باندې مې کوشش کړی دی ملګرو سره شریک کړم وروستۍ قصه زمونږ په کور کې د عمرونو یو زوړ بکس پروت و نن مې راواغستو چې دې کې آخر څه دي داسې چې د هر چا ځینې زیاتۍ پراته دي د چا په کار نه راځي بکس مې پرانستو کلاو مې کو ومې کتو یوه شلېدلې سوربخنه ډایري وه پکې زما د تېرو څو کلونو شاعري وه پکې زما ځواني وه پکې زما مستي وه پکې زما د تېر عمر د مینې زندګي وه پکې ماتې وعدې وې پکې ډېرې ګیلې وې پکې ښکلې قصې وې پکې د ډایرۍ په منځ کې
مړاوی ګلاب پروت و یو تور رومال پروت و یوه ګوتمه پرته وه ډېر زیات خراب یې کړمه سم په عذاب یې کړمه د ډایرې په منځ کې مړاوی ګلاب پروت و یو تور رومال پروت و یوه ګوتمه پرته وه ډېر زیات خراب یې کړمه سم په عذاب یې کړمه ډېر یې په وروسته بوتلم د کلي زوړ ګودر ته زما خپل کور ګودر ته چېرته چې ما انتظارونه کړي د چا د یاد مازدیګري مې کړي نښې مې وکتلې ورته مې ډېر وژړل د خپلې مینې په نوم د خپل بېوسه او غریب قسمت په بده ورځې د خپل ارمان د ستړو ستړو ورځو شپو په خاطر خو بیا په خوش کې راغلم د نوي ژوند له مخه د نوي مینې نوي کور په خاطر باید چې زه زړې قصې هېرې کړم بکس مې بیرته بند کړ او دغه سوچ مې وکړ بکس مې بیرته بند کړ او دغه سوچ مې وکړ چې په دې بکس کې دا ټول څیزونه هسې بېکاره دي د هېڅ هم نه دي زم چې دا هر څه په کباړ کې خرڅ کړم خپلو بچو له پیپولۍ واخلمه فضول څیزونه به په کار راولم دغه زما د لیوني محبت لنډه بېوسه او اخري قصه وه دغه وروستۍ قصه وه دغه وروستۍ قصه ډېر ښه دی وه ډېر ښه دی سیاد صاحب دا راته ووایه چې په هر ځای کې شاعر راټوکېدلی دی او ډېر شاعران دي خوشحالېږو چې شاعر سره میلاوېږو د چا نه متاثر یې څوک مو زیات خوښېږي د چا لیک مو خوښېږي نو هر څوک چې ښه لیک کوي هغه زما خوښ گوهر علی گوهر صاحب شو سراج الاسلام سراج صاحب شو رحمت شاه ساحل صاحب شو فضل یوسف خان عابد صاحب شو دغه شاعران دي چې د دوی شعرونه زما خوښېږي صابر صاحب شو سمه ده سیاد صاحب ډېر لرې نه راغلي یو په دغه یو څو شعرونه را نشي خلاصېدي نور کوم را سره څه شریک کړل خوندونه به ترې واخلو دا څه شعرونه دي ارشاد چې د سترګو نه د ماتو ماتو زړونه پته لګي د سترګو نه د ماتو ماتو زړونو پته لګي او بهر د دروازو نه د کورونو پته لګي او ولی نه یم خو دومره تجربه مې ژوند کې وشوه ولی نه یم خو دومره تجربه مې ژوند کې وشوه چې اوس راته د خلکو د ذهنونو پته لګي او ولی نه یم خو دومره تجربه مې ژوند کې وشوه چې اوس راته د خلکو د ذهنونو پته لګي او ریبار وي چې سترګې توروي عین ته ناسته ده ریبار وي چې سترګې توروي عین ته ناسته ده ماښام به دې د زړه د پرخرونو پته لګي ریبار وي چې سترګې توروي عین ته ناسته ده ماښام به دې د زړه د پرخرونو پته لګي او د مینې سمندر به چرته ډېر لرې یوړې د مینې سمندر به چرته ډېر لرې یو اوړې چې موږ ته څو د ژوند د ګودرونو پته لګي او زه هم ډېر بې وفا یم خپل مین مې داسې هېر کړه زه هم ډېر بې وفا یم خپل مین مې داسې هېر کړه والله که راته اوس د قبرونو پته لګي او پالي له ولې لاړ شي او چاپیر له ولې لاړ شي پالي له ولې لاړ شي او چاپیر له ولې لاړ شي هر چا ته اوس د خپلو نصیبونو پته لګي او ستا سترګې په تیارو کې خو زه پیژنم جانانه ستا سترګې په تیارو کې خو زه پیژنم جانانه د لرې نه چې بل شي د ورونو پته لګي او سیاده خپلو خم به یې په کاڼو پکې ویشتې سیاده خپلو خم به یې په کاڼو پکې ویشتې په ګڼه کې د چا د ګزارونو پته لګي ډېر ښه دی سیاد صاحب سیاد صاحب دا راته ووایه چې کومو سندرغاړو مو غزل نظم چاربې ته څه ریکارډ کړي دي که نه نو داسې لوکلو شعرونه خو ریکارډ شوي دي او خو لا نه دي راغلي کوم هغې چې سټوډیو ویډیو که نه نو ملګرو خو اخیستې دي کوم فنکارانو امید دی چې راشي سمه ده دا راته ووایه په کم صنف باندې مو زیات کار کړی دی نظم غزل چاربیته شعر څه مو زیات لیکلی دي نو غزل باندې مې کار ډېر کړی غزل مې ډېر لیکلی دی او ازان نظم پکې چې کوم دی نو هغه هم زیات دی که نه دغه دوه څیزونو باندې مې زیات کار کړی صحیح ده غزل باندې یو بل اورم بس بیا پروګرام راټولوم داسې شعرونه دي ارشاد چې خپل کور ته راشه بس دی ګرانه غږ مې اورې که نه خپل کور ته راشه بس دی ګرانه غږ مې اورې که نه و موږ ته یادېږي بابا جانه غږ مې اورې که نه و هیڅ ګټه نشي بې تاوانه غږ مې اورې که نه هیڅ ګټه نشي بې تاوانه غږ مې اورې که نه و د چا په کار راشه انسانه غږ مې اورې که نه و
هغې واده د راتلو کړې وه که راشي چېرته هغې واده د راتلو کړې وه که راشي چېرته بس ته یې لږ ودرېږه بارانه غږ مې اورې که نه بخم دې نه زما د هر ارمان قاتل غربته بخم دې نه زما د هر ارمان قاتل غربت او تا به رانیسم له ګرېوانه غږ مې اورې که نه بخم دې نه زما د هر ارمان قاتل غربته تا به رانیسم له ګرېوانه غږ مې اورې که نه او زه هر چا پرېښودم زما د زړه دنیا روانه شوه زه هر چا پرېښودم زما د زړه دنیا روانه شوه خدایه په هر چا دې شي ورانه غږ مې اورې که نه او خیر زکات نه غواړم ملنګ نه یم دیدن دې غواړم خیر زکات نه غواړم ملنګ نه یم دیدن دې غواړم سیاد شاهي مه جانانه غږ مې اورې که نه ډېر زیات ښکلی ډېر زیات سیاد شاهي صاحب ستاسو نه ډېر زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته مو ښکلا وبخله موږ ته مو قدر راکړه ډېر مننه ستاسو نه یو ځل بیا هم ډېره مننه او ډېره مینه مننه جی قدرمنو کتونکو سیاد شاهي مو واورېده د دې نه مو د خوند او د رنګ شعرونه واورېدل د دې د ژوند خبره مو واورېده انشاءالله د یوې مرکې سره به حاضرېږم تر دغه د مخ په لور علي تنها لور کې اجازه هر چېرته چې ښه د باد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله